او بل یو حدیث کې راغلی دی هغه ډیر د یری حدیث دی چې اولنې حساب د چا سره کیږي حدیث کې راغلی دی او دغه داسې حدیث دی چا چې اورېدلې دی هغه جوړولې او هغه ایرولې دی ولیکن موږ او تاسو ودیو غافلی زمونږ او تاسو زړونه کلک شوی دي سترګې وچې شوی دي کومنګ او تاسو دغه حدیث ونه ایرولو او من کیره پیدا نکړه نو موږ به ګیله د ځان نه کوو ځکه موږ قران له وخت نه دی ورکړل دین له وخت نه دی ورکړل ډیر حدیث دی دغه یو تابعی دی شفي بن ماتع الأصبحي داوي ويزي ورزد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ترانا مسجد النبوي جماعة رسول الله تلو وپات شویو وې جمعه ته چرانه وتلم او فاذا انا برجل وچرانه وتم د یو کسره مخامخ شوم یو سړی ناسو په جمعه کې قد اجتمع عليه الناس چې دا ټول خلک پر ټول صحابه پر ټول او دغه ځوان نبی ته پوښتنه کول دغه سړی نه وي خيسته سړیو ته پوښتنه به کول د دین باره کې هغه جوابونه ورکول وای زه ایران شم چې دا سړی به څوک وي ما ته پوښتنه کوي یو کس نه چې من هذا الرجل دا سړی څوک دی وای ما ته ویلې شو چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم شاګرد دی ابو هريره رضی الله عنه دا ابو هريره چې دا حدیث ته بیانوي وای کله چې دا خبر ما ته وغلوي فدنوت منه ويزو تهرور نږدې کېدل ما خواته راتلم وای حتى قعدت بين يديه تردي پورې چې مخه لرانه او مخه ته تکینا سلام او هو يحدث الناس او دې خلکو د حدیث بیانول چې رسول الله د سوي دي او فلانه حدیث د سوي دي ته پوس به چاو کو دا جواب به ورکړ وای فلما سكت وخلا تر هغه پورې تزنازم تر دې پورې چې درس اخلاص کو او دا شاګردان طالبان دا تلل چې کله لار ځان لشو وای ما ته چې تسوکي وای ما ته چې شفي ابن ماتع د اصبح د قبيلين راغلي مزه وای ما ته ویل چې ته پسې کنه ته به ایثار وای ما ته چې تاسو ایثار یو کار مې لري سره او ضرور کار مې لري سره وای ما ته ویل چې تاسو ما سره څه کار دی اکار راته ویوا وای ما ته ویل چې انشدك بحق وبحق ويزتا د پای حق باندې چې پتا باندې د الله دی او پای حق باندې چې پتا باندې د اسلام دی په دغه حق د قسم در کوم چې ته ماته حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړه چې حدیث چې تا د رسول الله نه اوریدلې ځکه په دې کې یو زیمه یو تی او حدیث راته ویو وای ما ته ابو هريره رضی الله عنه ویل چې لا احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلی الله علیه وسلم وای خامخا په دې کې ته یو حدیث وایم او دغه حدیث دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دی او په هاذا البيت په دې جمعه کې ما ته رسول الله ویل دی ته دې ستنو مابین کې ما ته رسول الله ویل دی وجه حدیث وایم او ما كان فيه احد غيري وغيره وای په دې جمعه کې چې ما ته رسول الله حدیث ویو یو زوم او رسول الله نور څوک نو ما ته ځان دا حدیث وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو وای چې کله دا حدیث شروع کوو وای ابو هريره یو جټکو والا او ابو هريره راولې د زوب شو بیوش شو وای پروت چې کله وښ کې راغی وای ما ته ویل چې ناسي وای ما ته چې و ناس دې ما وای به ته ویل چې لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وای خامخا ذکر حدیث چې ما ته رسول الله بیان کړی دی په دې کوټه کې او په دې کور کې او ما كان فيه احد غيري وغيره په دې کې د رسول الله سره یو زوم او یو رسول الله دو په دو چې د حدیث ما ته ویو وای کله چې حدیث شروع کوو وای به زور شه به ولیدا وای ما ویل چې دا مسكين میاسه په عذاب کې دا غریب چې دا بتره د دې مسله ته پوښ کو چې کله به وښ کراله ثم افاق براجت شو وای حدیث شروع کو سلګونی ولې او حدیث بیانو وای ویل چې کله د قیامت ورشي ان الله تبارک وتعالى وای الله رب العالمین د قیامت ورځ الله رب العالمین قیامت تر اكو د قیامت ورځ باندې الله رب العالمین به قیامت تراشي څه د پاره چې د دې بندگانو مابین کې حساب وکي او تبع امت اني جدا بجاثيا او ګوند باندې به پروتي په مخه به پروتي په دغه ټیم کې بل رب العالمین راشد قیامت پر ورځ باندې او فاول من يدعى يوم القيامه واذا قیامت پر ورځ رب العالمین وتعاولني غک یولني را پاتې د حساب لپاره عالم تبل رب العالمین اولني غک وکي چې اے مولوی سے اے قاری سے اے عالمه اے شیخه تراشد تزما خواله وای عالم ببوزي الته بکینی او ثم رجل به هغه کسب راول رب العالمین متغب کی چې د رب العالمین په لار کې جنگ کړي جهاد کړي وینې توې کړي د الله دشمنی وجلې مجاهد سے تبغغو کې چې تم راشه هغه بمراول فاطمه بکینی ورجل كثير المال او به رب العالمین هغه صحیح تغغو کې چې ډیر مال ورسره او په دنیا کې سره مال ورسره او د الله په دین لګولې به دې صحیح تغغو چې تم راشه دا به الله رب العالمین بوز خپل خواته وای اول بدی مولوی سب ته وای قاری سب ته وای قاری دا نه چې قران ټول په یاد وځ کړي چا چې قران ویلې
بس هغه ته الله رب العالمین غږ کوي اول با عالم ته وای قاری صاحب ته وای چې تا څه کړی دي دا به وای چې الله ما علم کړی دی الله رب العالمین به ورته وای چې دا علم څه لپاره کړی دی دا به وای چې الله علم دې لپاره کړی دی چې دعوت وکم ستاسو کلمې او ستاسو کلمې اوچته شي ستاسو دین اوچت شي دې لپاره مې دعوت کړی دی الله به ته وای چې دروغ دی ویل دروغ جن کېنه تا علم دې لپاره کړو چې تا ته په دنیا کې خلق عالم شي وي مولوی شي دته وي قدر د لوکي وقد قيل لك په دنیا کې تویل شوی دي دغه نوم د پاره د علم کړو او په دنیا کې تویل شوی دي ملائکه ته الله وي چې دا وتاړي لاس او بخي ولا وتاړي او رجل بهغه سره چې قاتل فی سبیل الله د الله په لار کې جنگ کړي مجاهد ته الله وي چې تاسو کې دي دا به وای چې الله ما خدا تور راغسته او دا ټوپک مې راغسته استاد دشمن مې وجه استاد پیغمبر دشمن مې وجه jihad مې کو نو الله به څه لپاره دا jihad کو دا به وای چې الله دې لپاره مې jihad کو چې دا ستاسو کلمو چته شي او استاد دین لپاره مې دا jihad کو او الله رب العالمین به ته چې کی قدر وجنه دا jihad دې لپاره کو چې تا ته یو بدمعش ویل شي زورور ته ویل شي بهادر ته ویل شي وقد قيل لك په دنیا کې ته ویل شي دي ملائکه ته الله وای چې دا وتاړي او به سخی سه مالدار سه دې ته الله وای چې په دنیا کې ډېر صدقې ورکړي د الله په نوم باندې دا دې ته الله وای چې تاسو کړی دي دا وای شي الله حج مې کړی دی عمره مې کړی دا جمعات مې جوړ کړی دی مدرسه باندې مې روپۍ لګولې دي په غریب او په یتیم او په کونډه مې روپۍ لګولې دي الله به وتوي څه لپاره دا به وای چې الله ستاسو دین لپاره چې دا ستاسو دین خور شي الله به وتوي چې دروغ دی ویلې تا دې لپاره دا صدقې کړې وې دا عملونه لګولیو چې تا ته سخی سي ویل شي جواب سي ته ویل شي صدقه ورکون کې ته ویل شي دغه ته په دنیا کې ویل شوی دي وقد قيل لك دا تا ته ویل شوی دي د دې لپاره تا دا کار کوو چې ما ته خلک مالدار سي بو یدي سي راته وي صدقه ورکون کې راته وي دغه ته ویل شوی دي ملائکه ته الله وي چې دا وتړي دا درې وانه چې کله وتړي ملائکه وي به الله ملائکه ته وي چې اسحبوا بهم الى نار جهنم دا درې وانه راکش کې جهنم ته بوزي ابو هريره وي چې نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناسو وای مال دا څنګه نسی وو ماته ویل چې ابو هريره دغه مولوی سي بو دغه عالم سي دغه مجاهد سي بو دغه مالدار فهؤلاء الثلاثه اول من تسعر بهم نار جهنم واذا دري اولني هغه خلق دي چې په دې باندې الله رب العالمین جهنم ګرمي د جهنم اولني خلق دغه دي ور جهنم ته اولني کافران نه دي صدقې ورکړي داخله به اولني جهنم ته دي اول بل د جهنم ور په دې خلق باندې ګرمي او دا شپې ابن ماتع یورز د معاویه رضی الله عنه خوا تراغه معاویه رضی الله عنه ورته ویل چې حدیث ته یې وکړه دی وته ویل چې ما ته ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث ذکر دی او زه به تاسو ویم وای ما ته وی چې کله حدیث شروع کوو وای دا استزوب شبي وشه وای چې کله وش راغه او دا حدیث یو چې د قیامت ورځ به الله عالم او مجاهد او مالدار دا درې ونه براولي او په دې به جهنم ور ګرم کی چې د ریا لپاره په دنیا کې د عملونو کړی دي وای په دې کې معاویه زنانو ډیر سخت وجړل دومره وجړل چې موږ ګمان وکړو چې دا اوس مړ کیږي وای مجاهدین ویل د معاویه زنانو ملګرو چې دا د شر والا سره راغلی دی چې موږ امیر وجړو وای معاویه زنانو زوب شاخر او چې کله به وښ راغی د سرګونه وکي و چې کله به ویل چې صدق الله ورسوله